ناظرینو زه سره تلم ما سره یو میلمه میلاو شو میلمه تقریبا د شپېتو اویا کال دی غاړه کې هار اچولی دی ډېر خفه و ما ولې بابا وایي واده مې نه دی کړی کوم داسې حالاتو چې د واده نه دی کړی دې دپاره زه هغه بابا راغواړم نو راځي زما ناواده کړی بابا بابا په خیر راغی بچې الله دې د سرې ډولۍ خاوند کا او پاک رب العالمین دې زما د سولې نه م ساته نه نو بابا تا واده نه دی کړی جبې مې شو پسې بچې او بله خبره دا ده بچې چې په دې ګرانه ګرانۍ کې به د چا پلار واده وکړي زه خو یې لا زوی ما خو نه دی کړي چې چا کلي دم تې تنګ دي نه نو بابا هغه کوم داسې حالاتو چې تا واده نه دی کړی ولې ونه شو څه کیسه وه بچې کله چې د شلو کالو شوم نو دا چونده مې شنه شوه نه زه پوه نه شوم نو زلمی شوم نو د مور مې دا المانو چې بیا ستا په سر باندې سیله ووینم کویدنې د لوکه واده د لوکو او بچې که نه ښځه مبارکه شه خدای دې خوله کږه که جینۍ چې دا لوکه ته نو جینۍ والا شرط کېښوده څه شرط کېښود چې سړی به نوکري ځان اول ګوري بیا به موږ جینۍ ورکو که نه نو نوکري دې ځان وکته او لس کاله پوره بچې پوره لس کاله نوکرۍ پسې وګرځېدم ایله راته چپلاسیتوب میلاو شو دا اوس خو دې مبارکه شه که نه په جوختو د باندې وکتم که نه نه نو چې 10 کاله پس درته نوکري میلو شه نو بیا خو به د واده کویدن شي که نه نو 10 کاله زما عمر 10 کاله شو که نه نو واده دې ونه شو څنګه وشو ولې نو هغې وی چې دې 10 کاله نوکرۍ په څو کې 10 کاله به نو دي کالي د کم نه نو سودا وده کړو دي بس جینۍ بل له ورکړه بل له ورکړه او ته همداسې پاتې شوې نو اوس پاتې کېدم نه حساب بیا څه چلو شو بیا څه چلو شو بس یاره بس بیا مې ورته ویل بس ګرځه بیا ګرځه بیا ګرځه ښه نو بس مې ورته بله جینۍ وکړه ښه نه په خدای دې دا ښایسته جینۍ وه ښایسته نو واده دې وشو نه بچې ونه شو که نه ولې نو په هغې مسجد کې خو چې هلک په یو تلویزیون کوي فرنیچر به کوي او کالي به کوي او یخې به کوي دا یخې څه شی دی هوا نه جوړوي واوره ښه فریج فریج نو هغه ټول دې وکړو نو هغې چې ما حساب کتاب وکړو نو پوره 50,000 روپۍ پې لګېدې 50,000 50,000 او تا سره نه وي ما سره نه وي نو بیا دې څو نو بس 10 کاله مو نوکري وکړه 10 کاله دې نوکري وکړه پیسې دې جمع کړې پیسې مې جمع کړې پوره 50,000 روپۍ مې جمع کړې او ته څومره عمر شوې 40 ته لاړم 40 کاله شو واده دې وشو نه شو ولې سودا را باندې ګرانه شوه بیا دې څه چلو کو بس مور ته مې بس ګرځه نو ښه بیا ګرځه نو پوره 10 کاله مې مور وګرځېده 10 کاله او شپېتو کالو کې ما له چا جینۍ راکړه نه نو ولې نه در کوله چې دا 10 کاله ګرځېده چا جینۍ نه در کوله نه 50 کالو خو ما نه سم ده بټه بس دوی شوی ښه نو د شپېتو کاله شوې 8 کالو شوم او بله خبره دا چې پنشن مې واخیست پنشن دې واخیستو پنشن مې واخیست مله حساب د هغې څه دی د الله رحم ګاډي مطلب د کلي خلک نو دومره غوسه و دومره سوځېدل چې دې خو پکې کلي پرېښو وی ګلابي ته ګوره واده ته ګوره نو واده دې وشو نه شو ولې چا رانغلا وکړه نو څه یې درته پرېښو که نه 2 څیزه پرېښي کم یو زوی یو مې مور مطلب دا چې خلا ده نو شو نو هر څه یې دنه یوړو بیا خو به دې واده نه شي وي نه نو خلک خلک خو هغې وی خیر دی خو بس هلک ګورو هلک به وینو نو بیا دې څه وکړو ما دغه ته مې واله خوړل څنګه بس ما ځان مې جوړ کړ اتل متل مې ولګول بس روان شو خواښې کور ته بس ناګهانه مې ورته وکړه خواښې مې راووته څه وې وی بابا مونږ زکات نه ورکوو
ما ته زکات له نیم راغلی زکات له نیم راغلی مې زه ستا زوم یم ما ته بس دا وایي بس پیم وایم ما سپیم نه پڅې کړ ولې وی تا ته شرم نه راځي وی زه ستا د لول پځې یم تا ته زه څنګه لول درځ کړم ډېره د افسوس خبره نن سبا څه کوې بس نن سبا خو بچي په زیارت کې منجول یم منجور یې نو هلته څه کوې بس داسې دی ناواده کول او مالګه دمو نه واده کړو له مالګه ده اتم سوه چې مالګه دم کم نه ما واده کړی دی نو دې له خو نه درد کومه چې واده وکړي چې خدای دې خپل نام خلاص کړي